14 اگست زمون ملک د انګریزانو نه آزاد شوی په هغه ورځ زمون خلک هغه ازادي مناوي په کومې طریقې سره باجی وهي سورنی وهي ګډاګانې کوي ټنګ ټکور کوي میوزیک آلات راوړي په دې طریقې سره هغه د ازادۍ مبارک خوشحالي بنوي محترم اول نمبر خدا دا د ازادۍ دغه طریقه د کفارو طریقه ده یو خدا وې سره مشابهت ته ومن تشبه بقوم فهو دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه سيزونه ملعون دي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په لعنت ویلې شوی دی اول نمبر د خوشحالي په وخت کې موسیقي ټنګ ټکور د آلات خپلول او دویم نمبر د غم په وخت کې چغې وهل بے صبري کول نوحې کول په ځان باندې راي خودل دا دوه سيزونه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ملعون دي نو موږ تاسو ازادي په دې طریقې سره منو مانځو یې چې باغی باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې ده او درې نمبر تاسو ګورئ